أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی سیتاسو یهود او نصارا اولیاء دوستان بعضهم بعض د دوینا اولیاء بعضن دوستان دی د بعض نورو ومن يتولهم منکم او سوک چې دوستان نسی د تاسو نه دوی لرا فإنه منهم پس بشک هغه هم د دوی نه دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي قوم ظالمانو ته فطر الذين پس تبغوري هغه خلق فی قلوبهم مرض چې د دوی پزلونو کې بیماری ده یسارعون فیهم دوی منډي وخی کوشش کوي په تیزه سره یعنی منډي وخی فیهم د دوی طرف ته په دوی کې یعنی د دوی طرف ته یقولون دوی وای نخشا یریګو مونږه ان تصيبنا دائره چې وبرسیږي مونږ ته س مصیبت فعسى الله پس نزدې دا الله تبارک وتعالى ان ياتي بالفتح چراب ولي فتح او امر من عنده یا بل سکار بل حکم د خپل جانبنا فيصبحوا پس شبدوی علامه اثروا په هغه سو چې دوی پټ ساتي فی انفسهم په خپل ځلونو کې نادمین شرمنده ويقول الذين امنوا او واي هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي هؤلاء الذين اياد هغه خلق دي اقسموا بالله چې دوی به قسمونه خورل په الله تبارک وتعالى سره جهد ايمانهم سخ قسمونه په تاکید سره قسمونه د دوی انهم لمعکم چې بشک دوی د تاسو سره دي انهم بشک دوی لمعکم خامخا د تاسو سره دي حبطت اعمالهم برباد شل عملونه د دوی فاصبحوا خاسرین پس شدي تاوانیان یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو من يرتد منکم سوک چې وړي د تاسو نه عن دینه د خپل دین نه فسوف ياتي الله پس زرد شراب ولي الله تبارک وتعالى بقوم يوبل قوم يحبهم چې دوی با خوخوي چې يحبهم چې خوخوي به هغه دوی او يحبونه او دوی به خوخوي هغه اذلة على المؤمنين نرم بوي د پاره د مؤمنانو نرم بوي په مؤمنانو باندې عزت سخت بوي على الكافرين په کافرانو باندې یجاهدون دوی به جهاد کوي فی سبیل الله په لار د الله تبارک وتعالى کې ولا يخافون او دوی به نه یریږي لومۃ لائم د ملامتیا د ملامت کوونکینا ذالک فضل الله دا فضل د الله تبارک وتعالى دی یؤتیه من یشاء ورکوي دی لرا هغه چاته چې خوښی شي والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى خاوند فراخی او علم ولدی انما وليكم الله بشکا خبرداد بلندا ولی دستاسو دوست دستاسو الله دی ورسوله او د هغه رسول دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي الذين يقيمون الصلاه هغه کسان چې دوی قائموي منزلرا ويؤتون الزکات او ورکوي زکات وهم راکعون او دوی سرونه ټیټون کړي دوی رکوع کوون کړي ومن يتول الله ورسوله او څوک چې دوستی کوي د الله سره او د هغه رسول سره والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي فإن حزب الله پس بشک ډله د الله هم الغالبون هم دوی غالب دي